دنیا کې د الله تعالی دیدار دا بند دی د څو وجوهاتونه. یوه وجه دا ده که الله تعالی دنیا کې خپل دیدار بندگانو ته وښیي نو خو امتحان ختم شو. څوک چې الله وویني بیا کله مخالفت کولی شي او دنیا خو دارالابتلا ده. دویمه دا ده که الله خپل دیدار وښیي نو که یوازې مؤمن ته یې ښیي او کافر ته نه، بیا به کافر اعتراض کوي چې ما الله نه لیدلی نو څنګه مؤمن شم. او که دواړه یې ښیي، دواړو ته خپل دیدار ښیي نو تسویه راله په مابین د مؤمن او د کافر کې. بیا خو کافر او مؤمن دواړه برابر شو سره او دا هم صحیح نه ده. درېیمه دا ده که الله تعالی خپل دیدار وښیي لغطلت الدنیا، دنیا به ټوله معطله شي. خو داسې دیدار نه دی چې ته به دوکاندار به دوکاندارۍ ته لاړ شي، دهقان به دهقانۍ ته لاړ شي. د الله تعالی نه خو بیا څوک سترګې نشي اړولی. الله دې زمونږ او ستاسو نصیب کي جنت کې چې الله تعالی خپل دیدار مؤمنانو ته وښیي. دوی به وایي یا الله جنتونه دې مواله او حورې او غلمان هم واله، خو موږ ته خپل دیدار راکه. نو چې څوک جنت کې قربانۍ او حورې او غلمان او بنګلې، نو دا د دنیا ژوند خو هېڅ نه دی ورته، دا خو خود قربانۍ. نو علما وایي که الله تعالی خپل دیدار وښیي لعطلت الدنیا، دنیا به ټوله معطله شي، ټوټې به شي. نو حکمت پکې دا دی چې الله خپل دیدار دنیا کې بند کړی دی. څلورمه دا ده خلک به مړه شي. خلکو کې د سترګو ته د انسان کې داسې استعداد الله تعالی نه دی اچولی چې دی د الله تعالی دیدار ته وګوري. موږ او تاسو که فکر مو کړی مازدیګر کې چې قبلې طرف ته ځې که نه موټر وغیره کې او مخې ته درته لمري، نو سړي ته بل شی ښکاري؟ هغه نه ښکاري. نو د الله ته نو لمر ته نشي کتلی او سړک درته نه ښکاري، لاره درته نه ښکاري. کله زه په دې لار روان یم او مخامخ چې لمري، یقین وکړئ که ما ته هېڅ شی ښکاري چې سترګو ته لمري. نو چې لمر مخې ته راشي او هغه چې دی سړي که ټوله لاره بنده یو نه ښکاري، نو چې د الله تعالی دیدار هغه استعداد من کې کم دی، سترګو کې مو طاقت کم دی، نو نقصان کم ځای کې دی، نقصان من کې دی. من د الله دیدار کولی نشو، هغه طاقت مو سترګو کې نشته. دا پیریان الله تعالی ولې بند کړي؟ پیریان خو شته خو زموږ سترګې ناقصې دي، پې لیدی نشو او ذهن مو ناقص دی. د پیریانو د جناتو هغه دیدار او کتل هغه برداشت کولی نشو. یعنی انسان که پیری ورته خپل ځان وښیي په خپل شکل کې، دی ژوندی نه پاتې کېږي، مړه کېږي. دا د ملایکو لیدل ولې بند دي؟ ملایک خو شته زموږ په دې اوږو باندې دي، خو زموږ د سترګو نقصان دی چې لیدی نشو کنه، سترګو کې مو هغه پروګرام نشته. دویمه دا ده که ملایکه موږ ته ځان وښیي نو ژوندي نه پاتې کېږي. دومره استعداد او دومره قوت د انسان په بدن کې نشته چې دومره طاقت پکې پیدا شي. انسان خو ناقص دی. نو چې پیری نشي لیدلی، ملایکه نشي لیدلی، نو د الله تعالی دیدار به دې څنګه وکړي؟ نو دا نقصان زمونږ په سترګو کې دی. نو ځکه د الله تعالی دیدار بند دی، هغه استعداد، هغه قوت. جنت کې الله تعالی دې مونږ او تاسو ورته بوځي. جنت کې چې جنتیان د خدای پاک دیدار وکړي، سترګې به جنتي وي، خوراک به ورته جنتي ورکولی شي، او جنت به د الله د دیداري، خو ټول به بېهوشه شي، څو کاله به بېهوشه، بیا به په هوش کې راشي وایي چې یا الله موږ ته دیدار راکړه. نو ځکه الله تعالی دیدار بند کړ. مهاجر ابن قرفس پر رسول الله مبارک سلام وکړه او حضور اودس نو. بیا چې اودس وکړ نو د سلام جواب یې ورکړه. بیا ورته عذر وکړه چې مهاجره خفه نه شئ، زه دا بده ګڼم چې د الله تعالی نوم بیا اودسه یاد کم. نو موږ او تاسو ته پکې تعلیم دا دی چې بیا اودسه نوم یادول د الله تعالی خو روا دي. یو سړی ذکر کوي بیا اودسه خیر دی، که درود شریف وایي بیا اودسه خیر دی،
که تسبیحات وای بیا اودس خیر دی که د قرآن کریم تلاوت کوي په یادو قرآن کریم ته ګوتې نه وړي نو خیر دی خو لیکن ډیر د ثواب خبره دا ده او افضل دا ده چې سړی اودس وي اودس باندې د ذکر ثواب ډیری په نسبت د بیا اودسۍ باندې او تاسو ته مې ویلي و اسانه کار دا دی کله مو چې ذکر کو کله مو تلاوت کو په یادو او درود شریف مو ویل نو تیمم کوئ خو په دې تیمم بیا مونځ نشئ کولی نو که اوبه نږدې وي خو چې کم تیمم د ذکر د پاره د درود شریف د پاره نو کیږي دا روا دی نو ښه خبره دا ده چې اودس مو مات که متصل تیمم کوئ نو بیا به په اودس باندې یی نو که درته مرګ راځي که خوراک کوئ که چکاک کوئ که ذکر کوئ نو اودس به مو وي اودس خو لوی نعمت دی نو افضل دا ده چې سړی د الله تعالی نوم دا په اودس باندې یاد کی او همیشه په اودس باندې وګرځي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې بیا اودس به نه ګرځېده یو ځلې اودس مات که او اوبه داسې نږدې وې رسول الله مبارک تیمم وکړه صحابي ورته وایي قربان اوبه خو دغه دي وایي صحیح ده اوبه خو لنډې دي خو کیدای شي چې دې اوبو ته در ونه رسېږم د دې نه مخکې راته مرګ را نشي نو موږ او تاسو ته هم دا مسله ده کله مو چې اودس مات که نو متصل تیمم کوئ کیدای شي موږ او تاسو ته موقع د اودس کولو پیدا نشي او د هغې نه مخکې راته مرګ راشي یا ذکر کو یا درود شریف وایو یا ډوډۍ خورو نو ښه خبره دا ده چې په اودس یو او چې څوک په اودس وي نو شیطان بیا هغه ته نږدې نه ورځي وایي د ده اودس شته